د وینې اته قسمونه دي د دنیا په ټولو خلکو کې او دغه اته قسمه بلډ ګروپس ته ویل کېږي ای بي او سیستم. د دې ای بي او سیستم مطلب دا دی چې د دنیا په کوم سر کې انساني په هغه کې بعد د ای بي او وینه پکې په دې اته قسمه کې به خامخا د انسان یو بلډ ګروپ وي، یو ګروپ وینه به خامخا د انسان وي. اوس د دې ای بي او سیستم د دې ای بي او نه اته قسمه بلډ ګروپونه جوړیږي د وینې ګروپونه. د دې ای نه دوه بلډ ګروپ جوړیږي، یا خو به ای پازیټیو وي یا به ای نیگیټیو. دغه شان د دې بی نه دوه بلډ ګروپونه جوړیږي، یا خو به بی پازیټیو جوړیږي یا به بی نیگیټیو وي. دا دواړه چې را یوځای کړي نو ای بی پازیټیو او ای بی نیگیټیو دا دوه بلډ ګروپس د دې نه هم جوړیږي. پاتې شو د او خبره، نو د دې نه هم دوه بلډ ګروپس جوړیږي چې او پازیټیو او او نیگیټیو. نو د دنیا په کوم ګوټ کې چې انسان شته دی د دې به په دې اته قسمه بلډ ګروپ کې خامخا یو ګروپ وي د وینې، یا به او پازیټیو وي یا به او نیگیټیو، یا به ای پازیټیو وي یا به ای نیگیټیو وي، یا به بی پازیټیو وي یا به بی نیگیټیو وي. دا اته قسمه بلډ ګروپس دي په ټوله دنیا کې د وینې د اته قسمونه دي او په دې اته قسمه کې بعد د انسان خامخا یو بلډ ګروپ موجود وي. اوس په دې کې ځینې داسې ګروپ دي چې هغه وینه ډیره ملاویږي، په دنیا کې د ډیرو خلکو هغه وینه ده، هغه بلډ ګروپ دی. اوس دغه خلک د دنیا خوش قسمته خلک دي چې د چا وینه ډیره ملاویږي. لکه د ټولو نه اول زه تاسو ته ووایم په دې کې د او پازیټیو چې دی که نه دا 37% دی او دا د ټولو نه ډیره وینه ده په دنیا کې چې دا زیاته ملاویږي او پازیټیو. نو د چا چې او پازیټیو وینه ده دا د دنیا خوش قسمته انسان دی. مطلب دا چې د وینه د ډیرو خلکو سره ملاویږي. که چېرته خدا نه خواسته دته د وینې ضرورت راغلی نو د وینه به د ډیرو خلکو سره ملاویږي. نو په دنیا کې د ټولو نه ډیره وینه چې ده هغه او پازیټیو ده، د 37% خلکو ده. په دویم نمبر باندې دا ای پازیټیو ده. ای پازیټیو په دنیا کې په 27% خلکو کې ملاویږي. دا د دنیا دویم قسم خلک دی چې په دیو کې دا وینه ډیره زیاته ملاویږي. نو په دویم نمبر خوش قسمته خلک چې دی نو هغه دا ای پازیټیو خلک دی چې د دې وینه په دنیا کې ډیره ملاویږي. که چېرته دته سبا ضرورت راشي نو د ده وینه ملاویږي. په دریم نمبر باندې بیا دا بی پازیټیو دی، دا 20% ملاویږي په دریم نمبر باندې. نو که چېرته دته د وینې ضرورت راغلی نو په دنیا کې 20% خلک داسې شته چې د ده وینه د هغوی سره ملاوېدلی شي. مطلب دا چې د ده وینه هم شته دی، ملاویږي. خو دا ځینې ګروپونه په دې کې داسې دي چې د هغوی وینه ډېره کمه کوزه په دنیا کې ملاویږي. که چېرته خدا نه خواست د دته سبا ضرورت راشي نو د ده د بلډ ګروپ والا خلک دا به ډېر کم کوز ملاویږي. دا او نیګیټیو والا چې دی په دنیا کې صرف 6% ملاویږي. 6% خلکو کې دا او نیګیټیو بلډ دی. د دې نه چې کمه ملاویږي نو هغه د ای بي پازیټیو چې کم 4% دی دا د دنیا په کمو خلکو کې ملاویږي. دا ای نیگیټیو چې دی دا هم 4% دی، دا هم د دنیا په 4% آبادۍ کې دا وینه موجود ده. بی نیگیټیو دی چې هغه د دنیا صرف په 2% خلکو کې دا وینه ملاویږي. د دې مطلب دا دی چې د ده وینه انتهایی ډېره زیاته په کمه خلکو کې ملاویږي. که چېرته خدا نه خواسته دته سبا ضرورت راغی دا بی نیگیټیو بلډ والا په دنیا کې صرف 2% خلک دی، ډېر کم خلک دی. دا به دغه 2% خلک پیدا کوي او د دې نه به دا وینه اخلي. د ده ملګري په دنیا کې ډېر کم کوز دي ځکه چې صرف په 2% خلکو کې دغه وینه ملاویږي. دا ای بي نیگیټیو دا په دنیا کې ریر بلډ ګروپ دی، انتهایی ډېر زیات کم ملاویږي. هغه صرف 1%. ای بي نیگیټیو چې دا ای بي نیگیټیو بلډ ګروپ د چا دی نو دا هغه بدقسمته دی. بدقسمته خو ورته موږ نشو ویلی، خو موږ به دا ووایو چې د ده خدای مکه سبا ضرورت راغلی نو په دنیا کې صرف په 1% خلکو کې، یعنې مطلب په 100 کې صرف په یو کس کې د ده د ای بي نیگیټیو بلډ ملاوېدلی شي. انتهایی ډېر زیات کم، د دنیا په هر 100 کې صرف یو کس کې دغه ای بي نیگیټیو بلډ ملاوېدلی شي. نو دا ډېر زیات کم بلډ دی. نو دا اته قسمه بلډ ګروپس دي، دې ته ای بي او سیستم ویلی کېږي. په دې اته قسمه کې دا ځینې ګروپونو تاسو ته ما وویل دا ډېر زیات خوش قسمته دي چې د دوی وینه ډېره ملاویږي. دا ځینې پکې ډېر زیات کم ملاویږي. لکه په هغوی کې یو مثال تاسو ته ای بي نیگیټیو بلډ چې د دنیا په 1% آبادۍ کې صرف ملاوېدلی شي.